قدرمنو یخ پخ پیښور د ایتنز کوڅې او په دې کې چې کوم دی نو زمونږ د خالد شاروخه څنګه چللی زړګیا نن به در باندې حلوا خورمه په دې یخ کې چې یاراني ګوره د خوشحاله ژوند یو اصول دام دی خالده که نه چې یارانو له بغیر د ایجنډې نه څه ټایم ورکوه کینې نو ځو چې دنده نن حلوا ووینو بهر باران شوی دی یخ دی نو ورځو پې خالده ستا اجازت دی راځه راځه قدرمنو راځئ دنده یو سړی ناست دی تاسو له داسې سرپرایز در کومه شاته را مالټې هم ماته خاندي را خاندي خو د حلوا وخت دی نو په مالټه باندې به نور ګډوډ شمه یاره یاران دي محفل دی قصه ده او دا چې کوم دی نو هغه لوبه ده چې یو یار ورته پټ په پټه ناست دی راشده خلک په دې ویډیوګانو کې ووایي ته د افسر افغان ډېر نږدې یارې خو حلواګانې یوازې خوري دا څه خبره شوه کینه کم دی مونږ حلوا یوازې نه خوړله ستا دپاره تیاره ده که نه تا خو دې نه مخکې خوړلې نه ده که نه نه ما نه ده خوړلې لکه ستا په دې باندې قسم جوړ دی خیال دی هارونه راګیر کړی مې دی دا به ده خوړلې حاجي صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوو چې همیشه په دغسې وختونو کې یاران راغونډ کړي راشده دا ژوند دومره تیز شوی دی بیا دا سوشل میډیا دا نیو میډیا خلک لګیا دي په ځان ځان باندې دي نن چې د غرض چینجو کړې دل د صداقت سینې لړلې هغه د سړیتوب جونګړې روانې شوې او ځان ورپکې کچ وینو یا وینو ځان د ځانه غټ رونو د نن وخت آینې هم منافقانې شوې په دې کې داسې بنډار را جوړول بیا چې کوم دی په دغه یخ پخ ماحول کې توده توده هوا خواړه ما ته زما مور رایاده شوه راشده های مورجانې به په شانګله کې خو حاجي صاحب زمونږ د مور پلار نیکه دادا هر څه کرداره ده که حاجي صاحب الله دې مه خرابوه ښه او بله هغه خبره جی جی د سوپ هغه زور اوس راووته قدرمنو اوس ما ته یاد شو ما نه دا هیرو ګور راشد ته د غرض خبرې یادي دا هغه حاجي صاحب دی چې یو وخت موږ د ده د سوپ افتتاح کړې وه ګوره وایي نیکي کر دریا مې ډال سرجي نو موږ نیکي کړې وه رفت الله ورکزی صاحب زمونږ مشر هم موږ سره ناست دی سرجي تاسو ته هم په خیر راغلی وو نو سرجي څه به وایې دا یاران دوستان اوس نه خلک صحبتونه نه کوي حلواګانې نه دا شی دغه نه شو موږ د یو بل نه لرې نه کړو یاره دا خو بس د سوشل میډیا او دو څیزونو نور هم دې کې ډېر کمې راوستی دی او دا دی چې دا ستاسو په شان خلک چې د حجرې او د مجلس باندې پوهېږي دا شی بیا را ژوندی کړو واه 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 مطلب قدر وړ خبره راشده د حجرې خبره وکړه او د حجرې ګټ در باندې پرېوځه چې د چیلم نه چا د خوله کې پاتې شي نه چې د چلم نه چا د خوله کې پاتې شي نه کټ د بلۍ سوري لراوړه میاشت د بادرو دا لیونی بشي مینا میاشت د بادرو دا لیونی بشي مینا او چیلم د غر په سر تازه کوه مات ما خود مانې ری راوړې دینا او مات ما خود مانې ری راوړې دینا په لوړو غرونو تیږې لیل شوې یا بخکاری وی یا بمستی جنوینا یا بخکاری وی یا بمستی جنوینا اورشی بلیگی لوگه خیجی یاران هم را غونډ شوي دي دا بی لوگی لمبه زما د زړه نزینا دا بې لوګي لمبې زما د زړه نزینا یاره راشده یا حلوا ته جوړې نن موږ ډېر په سورجوغه دا خلک به وایي چې دې هم حلوا نه ده لیدلې خو قدرمنو په دې یخ کې چې حلوا خورې لکه ملنګ ته چې شادو خې شادو نو راشد آخري کلمات څه شریکې ها ډېره زیاته مننه کوو دا زما مننه کې که نه چې ما د حلوا دا بنډار را جوړ کړو او چې ستاسو مننه کوو زمونږ د حاجي صاحب ډېره زیاته مننه خدای دې راته دغسې زمونږ حاجي صاحب لري چې د حلواګانې پخوي چې حلواګانې پخوي د خېټې کافرې دلته مدینه مارکیټ کې مونږ دلته ډېر زیات خدمت کوي او حاجي صاحب له به موقع ورکړو که نه حاجي صاحب تاسو به څه ویل غواړئ په دې موقع چې ټول عمر یاران او دوستان دا حاجي صاحب دی امتیاز حاجي صاحب چې اکثر یې مونږ په ریډیو کې هم یاد کو یعنې دا د ریډیو زور دی ګوره ته ایکسپیکټ کې د ریډیو
خلکو نه الواګانې خوري قدرمنو ما نه په ریډیو کې یاد کړی دی او نه یې پیژنم نه زی خو خو بس چلو ولدي زی ځکه یادومه چې دانیال ملایکه اجي صاحب زمونږ پروګرام اوري هغه ماشومان پیژنم هغو ته مو ویلي دي چې سبق وایي د دې وطن په کار راشي راشده په دې به اجازت والو که نه چې تا د حجرې یاران رخصت کړو تا د حجرې یاران رخصت کړو زه د کاله جنکۍ اوس راغونډوم اوس به مونږ یو ګوټ ګوټ والو د دې چایو نه او دغسې د الوا نه نو بسم الله کو راشده الوا نه به یو څپلې که څه د دې نه به یوه نوړی علمه دې ته نوړی وایي او د چایو ته ګوټ وایي صحیح ده پښتو به هم زده کوو که نه راشده قدرمنو د الوا نه دا خوند را سره هم په شریکه والي څپه الوا نه څپه دا حل دی زمونږ د پښتنو دا د نن وخت لوی ادیب او شاعر دی په غرکونو په غرکونو چې غرکونو راشده د خدای په امان د خدای ای های او دغه زمونږ اخري شیبې دي چای حلوا ژوند قدرمنو د ژوند هره لمحه انجای کوي د دې نه خوند واخلئ د عمر خو زمونږ د محبت دپاره کم دی حیران یم چې نفرت ته وزګارېږي خلک څنګه ډېر ښکلی ډېر ښکلی